ورور سره شخړه راغلې وه. د قومندان ورور جمعالدین بېباک د شمشاد ورور زریالی دومره وهلی و چې ټولې ډډې یې تورې او شنې وې. زریالي په ښار کې امنیتي قومندانۍ ته څو عریضې هم وکړې. خپل ټپونه یې هم مسؤلینو ته ور وښودل څو د زمان الدین قومندان ورور ونیول شي، خو چا هغه ونه نیوه. د ځانه سره یې ویل چې دلته د زورورو اوبه په بره خیشي. بیا یې ویل افغانستان دی، زما په څیر به د ډیرو کسانو غم نه خوړل کیږي. بله ورځ زمان الدین قومندان بیا د شمشاد ورور په ښار کې ځکه وهلی و چې ولې یې د ده په ورور جمعالدین بېباک عریضه کړې. زریالی ناهیلي کور ته راغی. له کشرانو ورونو سره یې سلا مشورې وکړې چې څه وکړي. یوه ورور یې ویل چې د قومندان کور ته به ماین کېږدو. بل یې ویل نه، موږ به یې هم ښار کې ووهو. دریم یې ویل موږ به هم د سیمه ییزو پولیسو وسله راوړو او له هغه په ګټې اخیستو به جمعالدین بېباک ووهو. څلورم ورور یې ویل موږ ملاتړ نه لرو، هغوی زورور دي. د حکومت پر وړاندې ګڼو عملیاتو کې برخه واخیسته او د وخت په تیریدو سره یو نوموتی قومندان شو. شمشاد 11 ټولګي په دواړو ازموینو کې بیا هم اول نمره شو. د ښوونځي په وروستیو ورځو کې سولې شمشاد سره د ښوونځي په دروازه کې وکتل. سولې چې خپلې دوه سترګې د شمشاد لیدو ته اته کړې وې په ځیر ځیر یې ورته کتل. مسکی شوه او ویې خندل. شمشاد غلی ولاړ و او سولې ته یې کتل. سولې په کړس وخندل او ویې ویل ای زه دې یادېږم. هغه ځواب ورکړه ته خو هره شپه راته یادېږي. زما د زړه په کور کې دې د یاد ماڼۍ جوړې کړي دي. ستا مینه مې د بڼو په څوکو کې ده. سترګې نه پټوم او باڼه نه خوځوم. ډار مې له دې دی چې د مینې دنیا دې زما د سترګو په رپولو او د بڼو په خوځېدو سره یادېږم. شمشاد وویل هره شپه تر ډېره ستا په یادونو سبا کوم. سترګې مې رڼې. که څه هم ګوره منی دی، هوا سړه شوې، خو زه بیا هم په بام او یا هم بیرون په برنډه کې ویده کېږم. اسمان کې ستوري شمارم او ستا غم پرې غلطوم. د دې لپاره چې مور او ورونه مې پوه
غاړه زنګېدمه. بله شپه د حکومت د مخالف وسلوالو او ملي اردو ترمنځ جګړه وشوه. ساعتونه جګړې دوام وکړ. شمشاد یې مشر ورور زریالي ته زنګونه وهل. لومړیو کې ټلیفون نه رخ کېده، وروسته له هغه یې ټلیفون نه و کاوه. د شپې تر 3 بجو شمشاد 4 ورونه، مور یې ملالۍ ورنداره بل ملګري ځواب ورکړ چې وبخه، ته څوک یې؟ شمشاد ورته ځان ور وپېژانده. هغه لومړی چوپ شو. تر 20 ثانیو سکوت وروسته بیا شمشاد غږ کړ چې بلې ووایه، لالا مې چېرته دی؟ د زریالي ملګري ځواب ورکړ چې زریالی نور زموږ په منځ کې نشته او د چورلکو په راکټي برید کې ژوند د لاسه ورکړی دی. ټول سوځېدلی دی. نور یې ټلیفون بند کړ. شمشاد چیغه کړه. مور یې وویل، شمشاده، زریالی مې چېرته دی؟ د زریالي میرمن نازو وویل، هی خدایه، لکه چې په زریالي څه شوي دي. ورونه یې هم په بیړه کوټې ته راننوتل. شمشاد یوازې ژړل او هېڅ یې نه ویل. څو شېبې چیغې او کوکې وې، خو پرته له شمشاده نور څوک نه پوهېدل چې څه شوي او دی ولې ژاړي.
وروسته شمشاد په ژړا کې وویل لالا مې مړ شوی دی. بیا چیغو زور واخیسته. ملالۍ نازو د زریالي ورونو او اولادونو په لوړ آواز ژړل. د کور په شاوخوا کې ټول خلک د دوی په چیغو خبر شول. د نږدې ګاونډي میرمن یې زرغونې خپل خاوند ته ورمنډه کړه او په بیړه یې له خوبه راویښ کړ. ویې ویل پورته شه چې د زریالي دوی کور کې چیغې دي. تر څو چې فضل امین خپل لنګۍ په سر کوله او د شمشاد دوی کور خبر یې اخیسته، کوڅه ټوله د ګاونډیانو ډکه شوې وه. کوڅه کې ځینو ویل د شمشاد مور بوډۍ شوې، هغه به ناروغه شوې وي او وضعیت به یې سم نه وي. خو د سولې پلار ملک فتح خان ویل بېګا جګړه وه، چورلکې هم راغلې، هسې نه چې په زریالي څه شوي وي. بیا یې د کلي د ولسي تړون په مشر مرجان غږ وکړ. ویل یې مرجانه راځه، دروازه مې ډېر وټکوله، څوک را ونه وتل، دننه به ورشو چې څه خبره ده. کوڅه کې ټول کلیوال هک پک ولاړ وه. شمشاد او کورنۍ په لوړ آواز چیغې وهلې. ملک فتح خان او مرجان اکا د شمشاد دوی کور ته دننه شول. په حویلۍ کې هیڅوک نه و. په کوټه کې ټول د زریالي په غم ژړل. مرجان اکا نارې کړې ملالۍ ورېندارې، وا ملالۍ ورېندارې بیرون راووځه. دا غږ د شمشاد مور ملالۍ واورېده، بیرون راووته. دواړو سپین ږیرو ورته وویل ورېندارې څنګه چل دی، ولې چیغې وهئ؟ خو د شمشاد مور چې هر څومره هڅه وکړه څو فتح خان او مرجان ته ووایي چې زوی یې زریالی په بیګانۍ جګړه کې وژل شوی دی، دا چې ستونه یې له سلګیو ډک و او ژړا نیولې وه، وایي نشو ویلی. مور یې بیا کوټې ته منډه کړه. فتح خان او مرجان اکا حق پک ولاړ و. دې وخت کې شمشاد له کوټې راووت. ده هم ژړل. فتح خان ترې پوښتنه وکړه. د شمشاد خوله او ژبه ګونګۍ شوې وه او سمې خبرې یې نشوی کولی، خو د کلي دواړه مشران یې پوه کړل چې لالا یې زریالی وژل شوی دی. تر زریالي کشر ورور یې توریالي خپلې اوښکې پاکولې او له کوټې بیرون راووت. دا مهال د نیم کلي لویان او ماشومان د دوی د حویلۍ په انګړ کې سره راټول وو. کلیوالو توریالي ته وویل د زریالي جسد په کوم ځای کې دی چې رایوړو. دوی لا دا خبرې نه وې خلاصې کړې چې په دروازه کې یو سراچه موټر او 8 موټر سایکلونه ودرېدل. د راغلو کسانو ټوپک له خاورو ډک و او میلونه یې ځمکې خواته ول. د فتح خان مشر زوی بادام ګل رامنډه کړه. دننه حویلۍ ته راننوت او له توریالي یې د چپرکټ پوښتنه وکړه. توریالی چوپ شو، خو مرجان بادام ته اشاره وکړه چې کټ دې له خپله کوره راوړي. سوله ډېره وارخطا وه ځکه ټولو کلیوالو د شمشاد د کور خواته منډې وهلې. په کلي کې سم شور جوړ و. له شپنۍ جګړې ویرېدلي خلک هک پک په کوڅو کې ګرځېدل. ځینو خو لا خپل سرونه هم نه وه ږمنځ کړي او ببر سرونه کوڅه کې تاوېدل. سولې فکر کاوه چې په شمشاد څه شوي. زړه یې وړاندې او بیرته کړ.
څو د شمشاد ټلیفون ته زنګ ووهي او پوښتنه یې وکړي، خو بیا یې له ځانه سره ویل هسې نه چې ټلیفون یې بل چا سره وي او څوک پوه شي چې د ملک فتح خان لور سوله د شمشاد ټلیفون ته زنګ وهي. 10 دقیقې تېرې شوې، بیا یې زړه صبر ونه کړ. خپل زړه یې د زمري کړ، ګوتې یې لړزېدې. د شمشاد شمېره یې په خپل ټلیفون کې ونیوله او هغه ته یې زنګ وواهه. 2 وار یې زنګ وواهه، خو شمشاد بوخت و او د خپلې سولې ټلیفون یې پورته نه کړ. د سولې په زړه کې شک په یقین بدل شو. لاړه د کوټې په کونج کې کېناسته. په زړه کې یې ژړل، خو په سترګو یې اوښکې نه راتلې. سوله بیخي ناکراره وه. بیا یې د شمشاد ټلیفون ته زنګ وواهه. شمشاد ټلیفون اوکی کړ او ویې ویل بلې. سوله پوه شوه چې شمشاد دی او ژاړي او ورته یې وویل څه شوي شمشاد جانه، ته چېرته یې؟ شمشاد 20 ثانیې چوپ پاتې شو، بیا یې زړه راغټ کړ او په لړزېدلي غږ یې سولې ته وویل لالا جان مې زریالی په بیګانۍ جګړه کې وژل شوی دی. سولې بیا پرې غږ کړ الله دې وبخي، تاسو ته د زړه صبر غواړم. شمشاد ورته وویل مننه سولې، بیا غږېږه اوس چېرته روان یم؟ د زریالي جنازه د یو عالم ویره او غم سره د شمشاد کورنۍ خاورو ته وسپارله. مور یې ملالۍ ډېرې بدې ورځې کولې او ویل یې ملا مې ماته شوه، خو د کلي سپین سرو ښځو ډاډ ټکېرنه ورکوله او ځینو ورته ویل چې الله درې کړی و او بیرته یې درنه واخیسته. د زریالي د 3 متره خیرات وروسته جانباز خان چې د شمشاد د پلار تره و د شمشاد دوی کور ته راغی او د هغه د مور په ګډون یې ټولو ته لومړی تسلیت وویلې او بیا یې وویل موږ او تاسو پښتانه یو. د زریالي غچ به اخلو. بیا چوپ شو. په خپله ږیره او بریتو یې څو واره لاس تیر کړ. خپل نسوار یې راوویستل او تر ژبې لاندې یې کړل. څو شېبې خپلې سترګې هم پټې کړې او ویل ښه هلکانو، اوس تاسو کوم یو د زریالي په ځای ټوپک اخلئ؟ د شمشاد ورونه چوپ شول. شمشاد وویل لالا مې دې الله وبخي، موږ په خپل کار کوو. د ده خبرې نه وې خلاصې شوې چې جانباز پرې غوسه شو او ویې ویل غلی شه، مشران چې ناست وي کشران نه غږېږي. ته چې ښوونځي ته تللی بیخي بې عقل شوی یې. شمشاد غلی شو. یوه شېبه بیا چوپتیا په کوټه کې خپره شوه. جانباز خان غږ کړ چې هلکانو، تاسو اوس څوک د زریالي پر ځای ټوپک اخلئ؟ شمشاد او ورونو یې یو بل ته وکتل. جانباز په غوسه کریغه کړه چې بې غیرتي هم ځان ته حد لري. توریالي وویل که مې د مور او ورونو خوښه وي زه به مې د لالا ټوپک واخلم او وینه به یې سړېدو ته پرېنږدم. مور یې ملالۍ وویل نه زویه نه. د جانباز خولې له ډېرې غوسې کف کړی و. پاتې نسوار یې هم په توفداني کې ور توف کړل او په غوسه یې وویل ملالۍ لورې، موږ مه شرموه، پرېږده چې دا هلک یې د ورور نوم تازه وساتي.
بیا ټول چوپ شول، خو توریالی تیار شو چې د حکومت له مخالفه کسانو سره وسله واخلي او د حکومت پر وړاندې وجنګیږي. لومړیو کې توریالی هم عادي جنګیالی و. 3 میاشتې وروسته یې د ورور پر ځای نظامي قومندان شو. وختونه تېرېدل، د هرې ورځې په تېرېدو سره به ملالۍ اوښکې تویولې. بدې ورځې به یې کولې او خبره به یې همدا وه چې توریالی زوی یې د زریالي په څېر نامراده نه شي او یوه لپه اولادونه یې خاورې په سر نه شي. سولې او شمشاد د 12 ټولګي پیل کړ. د کب د میاشتې په 15مه د دوی ښوونځي پیل شول. که څه هم پسرلی نه و رارسېدلی، خو طبیعت عاشقانه څېره ویستلې وه. زړونه یې وړل. د مرغیو شڼهار بیا د مینو زړونو لپاره یو نایابه موسیقي تولیدول. ونو پونډک کړی و، غرونو، تالو او دښتو خپلې ژمنۍ جامې ورو ورو ویستې او پسرلنۍ شنې جامې یې په تن کولې. د نجونو او هلکانو د ښوونځیو 12 ټولګي په 2مو پوړونو کې و. له همدې ځایه به شمشاد د سولې دوی ټولګي ته ورکتل. شمشاد به په خپل ټولګي کې د هغې کړکۍ خواته کېناسته چې د سولې دوی ټولګی ترې ښکارېده. ټولګیوال یې ودان، پتمن او مینهناک شمشاد ته پخوا ویلي وه چې غواړي لوستې نجلۍ سره واده وکړي. هغه ورسره ټوکې کول پیل کړي وو او ویل یې: شمشاده، لکه چې راتلونکې ورېنداره دلته ښوونځي کې ده. شمشاد وویل: نه، زه نه چا سره مینه لرم او نه مې له چا سره ژمنه کړې چې واده درسره کوم. ټولو وخندل. شمشاد به د ټولګي د تختې پر ځای د سولې دوی ښوونځي ته کتل. میاشت لا نه وه پوره چې طبیعت هم له شمشاد او سولې سره نااعلان شوې دښمني پیل کړه. د دواړو ښوونځیو ترمنځ ولاړو غمازانو ونو پاڼې وکړې. له ټولګیو یې د یو او بل په دیدن بندیز ولګاوه. د ونو په شنو کېدو سره شمشاد ته د سولې ټولګی او سولې ته د شمشاد دوی ټولګی نه ښکارېده. یا لوپټه په مخ او یا د مخ تلاس نیولی، یا لوپټه په مخ او یا د مخ تلاس نیولی، خو څه له غرونو پناه او څه له دیوالونو پناه. د سولې ملګرې برېښنا پوهېده چې سوله له شمشاد سره مینه لري. بله ورځ یې سولې ته وویل: مه خفه کېږه، خیر دی که ستا او د شمشاد ترمنځ ونو غمازي پیل کړه. د ښوونځي دروازه خو شته، هلته مو دیدن سره کوئ، یو بل ته ګورئ او خبرې مو سره شریکوئ، لرې خو نه ده. سولې سر وخوځاوه او له سترګو یې راغلې 2-3 څاڅکي اوښکې په پټه له برېښنا پاکې کړې چې هغه یې ونه ویني. بیا یې د زړه په زور وخندل او ویې ویل: نه، هیڅ خبره نشته. د ځانه سره یې وویل: خاورې به درس زما په یاد شي، ټولګي کې ناسته یم، شمشاد کومه. د پنجشنبې ورځ وه. د سولې زړه ډېر تنګ و او د شمشاد د لیدو تږې وه. له لاسي بیکه یې خپل تلیفون راوویسته. د تلیفون په ښیښه یې خپلې نازکې ګوتې کش کړې. بیا یې د شمشاد شمېرې ته وکتل. د شمشاد شمېرې ته یې د نوم پر ځای زړه لیکلی و.
له ټولګي بیرون ووته او 20 دقیقې وړاندې له رخصت کېدو یې د شمشاد تلیفون ته زنګ وواهه. 2 واره یې هڅه وکړه خو هڅه یې ناکامه شوه. لومړیو کې شمشاد تلیفون کار نه کاوه او نه هم شبکې ځواب ورکوه چې تلیفون یې بند دی او که بوخت. 10 دقیقې تېرې شوې. سولې په بیړې هڅه کوله چې شمشاد سره خبرې وکړي خو بیا هم تلیفون یې نه روښ کېده. بیرون ووته او د ښوونځي په دروازه کې ودرېده. اخوا او دېخوا یې کتل. لاسي بیګ به یې کله په یوه لاس کې ونیو کله په بل لاس کې. 10 دقیقې پرې 10 ساعتونه تېر شول. د ښوونځي دروازې سره یو خوا او بل خوا ګرځېدله. سترګې د شمشاد دوی د ښوونځي په دروازې ګنډلې وې. رخصتي شوه. له ښوونځي هر زده کوونکي هڅه کوله چې ژر خپل کور یا ښار ته ولاړ شي. رښتیا هم ځینو زده کوونکو ته ښوونځی د زندان په څیر وي. هڅه کوي چې ژر ترې ولاړ شي. سولې په ځیر ځیر د ښوونځي دروازې ته کتل. پام یې شو چې شمشاد له ښوونځي راووت خو ملګري یې ورسره ول. سولې څو واره له لرې ورته په لاس اشاره وکړه چې شمشاد به یې وویني خو هغه یې له ملګرو سره داسې بوخت و لکه د مومن خان او شیرینۍ کیسه چې ورته پیل کړې وي. سولې اوف اوف کړل. بیا یې ویل کاش تلیفون یې روښانه وي. ناڅاپه د شمشاد د ټولګیوال پتمن پام شو چې سوله د ښوونځي په دروازه کې ولاړه ده او د دوی ننداره کوي. ویې ویل اوهو هلته وګورئ. د نجلۍ بیچارګۍ چاته ګوري. 2 سترګې یې څلور شوې. شمشاد سولې ته وکتل. هغې لاس ورته وخوځاوه. بل ټولګیوالې بهیر غږ کړه چې شمشاده تا ته لاس خوځوي. ودان وخندل او ویې ویل څومره په ځیر ځیر موږ ته ګوري. شمشاد غوښتله چې د سولې خوا ته ورشي خو ودان له لاسه ونیوه او ویې ویل ټول وخاندئ. زه ټپه وایم. بیا یې ویل چې شمشاد دې ډېر وخاندي. شمشاد هم د ده خبره ومنله او ویې خندل. ودان د سولې انتظار ته په اشارې وویل دیدن ته 2 سترګې 4 کړه 4 8 کړه ته 14 کړه مینا. ټولو وا وا وکړل خو ودان وویل نور نو تا و هغه نجلۍ نه ځوروو. ورشه او ورسره وګوره. شمشاد د سولې خوا ته ورغی. مخامخ ورته ودرېده. داسې یو بل ته په ځیر ځیر کتل لکه په ژوند چې یو بل نه وي سره لیدلي. د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو دا و د اور او مینې ناول 3مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.